بلخ کې د لوی اختر مراسم پرته له کومې امنیتي پیښې ونمانځل شوه. سږکال د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د لوی اختر مراسم د تیرو کلونو په توپیر سره د سولې، امن، خوشحالۍ او له کومې امنیتي پیښې پرته د ورورګلوۍ په فضا کې ونمانځل شوه. بلخ ولسوالۍ د ډیرو تاریخي ابداتو او غوره میله ځایونو په لرلو سره په اخترونو او د نوي کال په ورځو کې سیلانیان د نورو وختونو په توپیر ورمات وي. دا د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ چهارباغ دی. دلته یو شمېر د اختر په میله راغلي سیلانیان خورا خوښ برېښي. دوی راته د پوره امنیت او د خپلو خوښۍ اظهار داسې بیانوي. د نورو کال په توپیر سره سږکال ماشاءالله چې ګورئ دوستان هم ځوانان هلکان ډېر راغلي دي او ماشاءالله ډېر یو ښایسته اختر ښایسته موسم ده، د پسرلي موسم هم ده او هواګانې هم ښایسته دي او سږکال سیلانیان او میلمانه هم ډېر راغلي دي. موږ هم ډېر خوشحاله یو او ماشاءالله چې امنیت هم سرتاسري امنیت تامین ده، نو هېڅ مشکل نشته ده. شکر الحمدلله بیخي او د امن فضا بیخي او امنیت بیخي او خوشحاله اختر ده نسبت له نورو کلونو که د سږکال اختر بیروبار امنیت ټول څه منظم دی، بیخي صحیح دی، ټول خلک خوشحاله وروره بیخي د امن فضا کې خپل اختر خپل د خوشحالي میلې تېروي. د اختر نن راغلي بلخ ولسوالۍ چهارباغ ته، نو بلا سیلانیان راغلي دي له هرې خوا نه، د ولایت له هر ګوټ نه بلکې له بیرون نه، څوک والیبال کوي، څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي او داسې نورې لوبې. فقط موږ ډېر خوشحاله یاستو چې نن د سولې تر سرلیک لاندې دلته ژوند کوو او امنیت هم ماشاءالله ډېر ښه تامین ده. خوښ یاستو، خدای دې وکړي چې نور هم امنیت همداسې ټینګ سي. یعنې 80% د تېر کلونو سږکال خوشحاله یعنې خلک ډېر دي ځکه چې امنیت شته ده، ټول ښه په د زړه د اخلاص راځي دلته تفریح دپاره، هېڅ د امنیت له نګاره هېڅ مشکلات نشته. امنیت ټینګ باید تفریح ځایونو ته ښه امنیت ونیسي، خلک پرې د تفریحو ته راشي، ساترې ځایونه باید برابر کړي، دغه مو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د بلخ ولسوالۍ ولسوال مولوي عبدالکبیر سعید بلخي ولسونو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دلته د اختر په میلو له ولسوالیو او له نورو ولایتونو څخه د تفریح په موخه راځي او د لرغونې بلخ ولسوالۍ تاریخي ابدات ننداره کوي. ټولو هیوادوالو ته د وړوکي اختر مبارکي وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا اختر په ټولو مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر او د سرفرازۍ اختر پیل سوی وي. بلخ ولسوالۍ یو د هغو ولسوالیو څخه ده چې د بلخ ولایت کې د قدیمي آثارو په درلودو سره خلک د ګوټ ګوټ د افغانستان د هر ولایت څخه د سیلانیان راځي او دلته د لیدلو لپاره دلته آثار باستاني وباندې ګرځي. نو دوی دپاره موږ ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې هغه کسان چې د لرو ځایو څخه راځي د سیل لپاره پوره امنیت تأمین ده، د دوی په وړاندې به هېڅ ستونزه نه وي. الحمدلله د دې اختر په شپو ورځو کې زموږ امنیتي ځواکونو شدید امنیتي تدابیر نیولي دي، نو هر څوک کولی شي چې په آزاد توګه د بلخ ولسوالۍ ته راسي او هیڅ کومه ستونزه د دوی دپاره به نه وي انشاءالله. د یادونې وړ ده چې بلخ ولسوالۍ هر کال د اختر په شپو ورځو کې د زرګونه میلمنو کوربوي. دغې ولسوالۍ ته د مرکز مزار شریف ښار سربیره له چمتال، چهاربولک، دولت آباد او له نورو ګاونډیو ولایتونو څخه د تفریح او بانډار په موخه د یادې ولسوالۍ میله ځایونو ته ورځي. د نړۍ مسلمانان په کال کې 2 اخترونه لري چې د محمدي سنتو په رڼا کې په خورا درنښت او خوشحالۍ سره نمانځي.